ای وطن قلبی ما جانی ما. تبدیل میترهای عوارضی گام مهم برای محاسبه دقیق هزینه برق مصرفی مشتریان و جلوگیری از ضایعات. رهبری افغانستان برشنا شرکت به مسئولین مربوطه در کابل و ولایت دستور داده است که برای شناسایی و تعویض میترهای عوارضی اقدامات لازم و به موقع انجام دهند. مسئولین بخش میترهای ریاست تجارتی افغانستان برشنا شرکت میگویند که تبدیل میترها یک نیاز اساسی است و تقریبا 6 سال پیش زمانی که قراردادهای با شرکت ها در نظر گرفته شد، شرایط از جمله ضمانت کارت ها نیز برای این شرکت ها شامل گردید. این در حال است که با تمدید این قراردادها و تبدیل میترها نه تنها هزینه ها افزایش نیافته، بلکه با حذف جریمه ها و هزینه های اضافی هزینه ها کاهش یافتند. عوارضی میترونه چې موږ تبدیلو یا د لپاره خده چې په مشترک په مصرف ډیر تاثیر اچي. که میټر زوړ وي، میټر مشکل لري، د دوی مصارف روزانه یا د میاشتې راپور یا د 2 میاشتې راپور باندې ډیر تاثیر اچي. هغه مصرف لګښت دوی کوي، هغه گراف زیاتیږي. مسئولین همچنین میگویند که به منظور تسهیل بیشتر برای مشتریان، کمیته ویژه و سیستم هماهنگی برای به اشتراک گذاری مشکلات و دریافت معلومات لازم از شرکت‌های تامین میترها ایجاد شده است که این اقدام باعث تسهیل بیشتر شده است. کله چې توافقنامه امضا شوه، په هغې کې یو ماده دا و چې شرکتونه مکلف دي چې هم په داخل کې هم په بهر کې موږ ته د زده کړې آموزش زمینه برابره کړي. بهر علاوه موږ په د واتساپ له طریقه کوم مشکل چې د کمپنۍ په میټر باره کې لرو د هغوی سره موږ شریکو. در افغانستان برشنا شرکت از تمامی مشتریان می‌خواهد که با کارکنان تکنیکی برشنا که در بخش تبدیل میترهای عوارضی مشغول کار هستند همکاری کرده و در صورت بروز هر گونه مشکل با مرکز خدمات مشتریان به شماره 144 تماس بگیرند.